بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. ګرانو هیوادوالو، درنو خویندو ورونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څو ورځې دمخه د افغانستان دشمنانو د پکتیکا په ارګون کې وحشانه چاودنه وکړه، چې له امله یې د ارګون بازار تر ډېره حده وران سو او زموږ هیوادوالو ته متاسفانه ډېر ځاني او مالي زیانونه واوښتل. د ارګون ډېر ښاریان د ښځو او ماشومانو په شمول په دې فاجعه کې شهیدان او ټپیان شول. زه یو ځل بیا د دې غمجنې حادثې شهیدان ته د مغفرت دعا کوم او ټپیانو ته عاجله شفا غواړم. خویندو او ورونو، لکه څنګه چې مو په بدخشان کې د ارګو د طبي حادثې وروسته د ارګو د خلکو سره ډېره عالي مرسته وکړه، زموږ ټولو وظیفه ده چې د هېواد پالنې په عالي روحیه له خپل استطاعت او توان سره سم د ارګون د بازار له ډېر ژر بیا جوړونې سره مرسته وکړو. هیله ده چې د هېواد د ګوټ ګوټ څخه زموږ شتمن هېوادوال شخصي او دولتي مؤسسات د ارګون په بیا جوړونه کې مرسته وکړي او اعانې راټولې کړي او بیا یې مربوطه بانکي حسابونو ته انتقال کړي، څو ژر د دې بازار د بیا آبادی کار شروع او بې ځنډه تکمیل شي او په دې توګه موږ د افغانستان دشمنان او تخریبکاران ته معنادار ځواب د خپل پیاوړي ملي همت ورکړو. درنو هیوادوالو، د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت کابینې په همدې هفته کې د ارګون له مصیبت ځپلو سره د مرستې او د ارګون د بازار او جامع مسجد د ژر بیا جوړونې لپاره مختلفو دولتي مؤسساتو ته وظایف وسپارل، چې د ارګون د بازار او د مسجد جوړولو مهندسي او تخنیکي لومړنۍ چارې ژر پیل شي او هم د دې حادثې له مصدومینو سره عاجلې مرستې وشي. د حکومتي ارګانونو د تخنیکي کارونو د بشپړېدو ترڅنګ به موږ ټول خپلې مرستې هم راټولوو او په خپلو امکاناتو او خپلو مټو به خپل نړېدلی بازار ډېر ژر انشاءالله جوړ کړو، تر څو د ارګون ولس بیرته په خپل نوي بازار کې سودا او تجارت او راکړه درکړه وکړي او د دې غم بار زموږ پر زو څه سپک شي. شهیدان به یې هېڅکله هېر نه کړو، زخمیان به یې تداوي کړو، خو بازار به یې جوړ کړو او ژوند به چالان وي. د افغانستان خلکو تل همت ښودلی او تل دې همت مل وي. د خدای په امان جوړ او آباد اوسېږي. روژه مو خدای په خیر که او اختر مو هم خدای ډېر مبارک او خوشحاله که.